د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنګ سره کتلي دي چې پکې د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا په اړه خبرې وکړې. متقي له سنګ څخه وغوښتل چې افغانانو په ځانګړي ډول سوداګرو ته د ویزې د اسانتیاوو رامنځته کولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو تازه څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19 سلنه زیات شوی. بلخوا بیا اسلامي امارت د دې سروې پایلې رد کړي او ادعا کوي چې دوی په پراخه کچه د کوکنارو کښت له منځه وړی دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي لسګونه ناروغان ماشومان د درملنې وروسته هیواد ته راستانه او یو شمېر نور بیا جرمني ته ولېږدول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې په امر په خوست کې شمن راډیو د موسیقي خپرولو له امله بنده کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په ټلیفوني تماس کې ډونالډ ټرمپ ته د ولسمشریزو ټاکنو د بریا مبارکي ویلې او هغه یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ لپاره بللی دی.